د المعارج مبارکه سوره چې د قران عظیم شان او یومه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 4 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج سوال کوونکی د عذاب پوښتنه وکړه هغه عذاب چې هرو مرو واقع کیدونکی دی د کافرانو لپاره دی هیڅوک د هغه مخنیونکی نشته د هغه خدای له لوري دی چې د لوړو مرتبو څښتن دی تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة پرختي او روح د هغه حضور ته ورخیږي په یو داسې ورځ کې چې د هغه اندازه 50,000 کاله ده فاصبر صبرا جميلا نو ای پیغمبر صبر وکړه غوره صبر إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما دوی هغه ورځ لري انګیري او موږ نږدې وینو هغه عذاب په هغه ورځ وی چې کومه ورځ چې اسمان د ویل شو مس غوندي شي او غرونه د رنگینو نه دافي شو وړو غوندي شي او هیڅ یو صمیمي دوست د خپل صمیمي دوست د حال پوښتنه ونه کړي يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى په داسې حال کې چې هغوی به یو بل ته وښودل شي مجرم به وغواړي چې د هغې ورځې له عذاب نه د ژغورل کېدو لپاره خپل اولادونه خپل میرمن خپل ورور خپل ډیره نږدې کورنۍ چې هغه ته پناه ورکوونکي وه او د ځمکې د مخ ټول خلک په فدیه یعنی جریمه کې ورکړي او دغه تدبیر ورته نجات ورکړي هیڅکله نه هغه خو به د لمبه شوي اور شغلې وي چې غوښه او پستوکی به سوځوي تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى په چیغو به هر هغه څوک ځان ته راغواړي چې هغه له حق نه مخ اړولی او شای ګرځولی او مال جمع کړی او بندل زیرمه کړي وي إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون انسان کم حوصله پیدا کړای شوی دی کله چې پر کړهو راځي نو ورخطا کیږي او کله چې کومه کېګنه ور په برخه کیږي نو په بخیلۍ لاس پوري کوي خو هغه کسان لدې نیمګړتیا نه ژغورل شوي دي چې لمونځ کوونکي دي تل د خپل مانځه پابند دي چې د حقوق په مالونو کې د سائل او محروم یو ټاکلی حق دی هغه کسان چې د جزا او رد برحق مني هغه کسان چې د خپل پروردگار له عذاب نه ویریږي ځکه چې د حقوق د پروردگار عذاب داسې شی نه دی چې څوک ترې نه بېغمه وي والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
هغه کسان چې د خپل شرمځایونو ساتنه کوي پرته له هغو میرمنو یا له خپل ویندو سره چې دوی د هغوی مالکان دي چې له هغو نه په نه ساتنه کې څه پړه ور باندې نشته البته څوک چې په دې سربیره نور څه وغواړي هغوی له حده تیري کوونکي دي والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون هغه کسان چې د خپل امانتونو حفاظت او د خپل ژمنې لحاظ ساتي هغه کسان چې په خپل شاهدیو کې پرېښتینولۍ باندې ټینګ درېږي او هغه کسان چې د خپل مانځ ساتنه کوي دغه کسان به په عزت سره د جنت په باغونو کې اوسېږي فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين ای پیغمبره خبره ده چې دغه منکران لکي او کینو لوري ډله ډله ستا خواته د ملنډو وهلو لپاره په منډه رازغلي أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون ایا له دوی نه هر یو د تمه لري چې هغه به په نعمت مال جنت ته نه ویستل شي هیڅ کله نه موږ چې له کوم شي نه دوی پیدا کړي دي دوی په خپله پر هغه پوهیږي فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين نو نه زه قسم کوم د ختیځونو او لویدیځونو په څښتن موږ په دې باندې قادر یو چې د دوی په ځای له دوی نه ډیر غوره خلک راوړو او هیڅوک له موږ څخه وړاندیتوب نشي کولای فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون نو لدې کبل دوی په خپل باطل خبر او په خپل لوبو کې اخته پرېږده تر دې پورې چې دوی خپل هغه ورځ ته ورسیږي چې له دوی سره د هغه وعده کیږي کله چې دوی له خپل قبرونو څخه راوځي داسې بزغلي لکه چې د خپل بوتانو د درشلو خواته ورمنډي وي د دوی سترګې به ټیټې شوي وي ذلت به ور باندې خوريږي هغه ورځ ده چې د هغې له دوی سره وعده کیږي صدق الله العظیم الله ستر رښتیا ویونکی دی